علیکم. زما د اعلانونو عزتمندو قدرمندو لیدونکو کتونکو، څنګه چې زما کوشش دی چې ستاسو خواهشاتو ته عملي جامه واغوندم. ډېر ملګري غوښتنې کوي، ستاسو په کمنټس کې راځي چې مخامخ چې کوم ښاغلی ناست دی د نن وخت د موسیقۍ د اسمان یو پړقنده یو ځلنده ستوری د دې سره مرکه وکړه. نو څنګه چې ما مخکې عرض کړو چې لږه ګزاره به ما سره کوئ، ځکه چې زما هم دا اضافي یو شغل دی، اخواته نور بوجونه او لوډونه دي، او د شوق او د چونکې د خپل کلتور سره د بې کچې مینې له خاطره دا زه چې څه کومه، او دا زما صرف د پښتو چینل صرف پښتانه پکې راولم او د پښتو پروګرامونه ورکې کوم. نو مخامخ چې کوم ښاغلی ناست دی، غواړم چې دوی سره د دوی په ژوند او ورسره فن باندې خبرې اترې وکړو، د ډېرو معلوماتو نه زما سره تاسو هم خبر شي. راشد صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اول خو زه یم چې د کتونکو سره د لیدونکو سره خپل تعارف په خپله پېژندګلي وکړي چې راشد احمد خان صاحب څوک دی، د کوم ځای دی؟ زه بیسیکلی د صوابۍ د جنډې کلي سره تعلق لرم. جنډۍ سره صوابۍ، ښه، جنډه بوکو او دا مشهور کلي دي او دواړه یو ځای یادېږي. او جی نو د هغې جنډې کلي سره زه تعلق لرم، او دلته پېښور کې د تېرو د 14-15 کالو نه دلته زه اوسم د ټول فیملي سره، او د پېښور یونیورسټۍ نه چې دی نو زه سبق ویم، پی ایچ ډي کوم، هغه هم په موسیقۍ پښتو موسیقۍ باندې مې ریسرچ دی هغې کې کوم، او دې نه علاوه د موسیقۍ دا زده کړې او د موسیقۍ طرف ته خو به راځو. ستاسو خو په موسیقۍ کې ډېر لوی نشم ویلی چې کوم کردار دی، خو لږ واپس جنډې ته ځو. ښه جي. زیږون مو په جنډه کې شوی دی؟ بلکل. د والد صاحب نامه؟ خالد احمد خان. خالد احمد خان. او ظاهره خبره د صوابۍ خلک زیاتر یوسفزي دي. او جی تاسو هم د یوسفزو سره؟ موږ هم یوسفزي، مندړ، حبیب خیل یو. ها، یوسفزي، مندړ، حبیب خیل او یوسفزي د وړخیل تا سره ناست دی. ښه، ماشاءالله، ما ته پته نه وه. موږ د اصل کې زه خو یم د ډاګبیسو د هغو سره خوا کې د برق صاحب د سوري لاندې لوی شوی یم، خو زمونږ مشران چې دی زمونږ نیکه هم داسې لږ د خوی خصلت نه به داسې و چې اول د مغولو بیا د انګریزانو سره نو هغه د مخروطتیا ژوند تېر کړی و، او د سکندر بابا په اولاد کې مونږ راځو، او بیا زمونږ ټوله فیملي چې ده نو هغه په سره ډیری کې د کومه د پټکي خاندان چې دی. اوس خو زه مونږ په کوم کلي کې چې میشته یو نو الحمدلله ټول کلی م خپل دی، او بیا داسې مشرانو داسې علاقې ته بیا هجرت کړی د نن دا د یو نیمو سلو کالو خبره ده، خو هسې هغه زړه هغه خو نه هېرېږي که نه. ښه، نو سبق لومبۍ مو هلته وې کلي کې؟ او جي. ښه، نو وروڼه؟ زما یو ورور دی بل جي. مشر کشر؟ ما پسې دی کشر. پسې دی. اوس دا راته وایي چې دې وخت کې خو تاسو ذکر وکړو چې زه موسیقۍ کې لګیا یم او پریکټیکل هم کوم، او ورسره چې کوم دی نو په موسیقۍ کې پی ایچ ډي، دا خو یوه عجیبه غوندې خبره ده، خو د فن ته څنګه راغلې؟ چا نه متاثره شوې؟ یاره جي، زه خپلې ځانې چې ما ته یادېږي که نه، نو او ویم عموما تاسو خو بله انټرویوز به د خلکو کړي وي د فنکارانو، نو د بچپن نه وي دا یو راروان په وینه کې شامل یو شی وي چې سړی هغه دا نه غواړي چې زه د په زور آرټسټ جوړ شم، لا د یو سندرغاړی زه جوړ شم، نه جوړېدی شي. نو هغه بس دا و د ماشوموالي نه دا یو زما یو شوق و، ځکه چې ما ته یاد شي چې زه وړوکی وم نو دا او میری محبوبه یو سندره وه د محمد رفي، تجھے جاننا ہے تو جا، نو دا به ما زما مرکۍ وه چې دی نو هغه ټیپ لګولی و، هغې کې به دا کیسټ په نو ما به بار بار وي چې یاره دا ولګوه، بیا به ریپیټ کړه، بیا به هغې ولګوله، نو اکثر دا ما لکه دا هغه وخت نه زه به هم چې دا شوق و ماشوموالي نه. بیا داسې په مخکې راتلو بیا داسې کالج ته زما د کوټه کالج چې کوم دی د صوابۍ د هغې نه زما چې دی نو ما 12 کړی دی، او بیا چې دی 14 چې دی نو ما د دغه نه کړی دی د ګوهاټي صوابۍ کالج نه. نو چې کله زه د کوټه کالج ته رالم نو هلته ما داسې پروګرامونه بزم ادب پروګرامونه به نو پای کې به داسې ما به پکې هم سندره وویله که نه، نو هغه ملګرو به ډېر اپریشیټ کړه، نو بس هغې نه بس هغه شوق چې یاره سندره مې خلک خوښوي. د دې نه مخکې بیا یو وخت تېر شوی زما په کلي کې
په جانډه کلي کې یو ملنګ بابا یې نوم و، طبله به یې غږوله او هغه سره هغه طبله ما ته یاد شي چې د لرګي طبله وه، دا بم چې کوم وي که نه زیرو بم چې کوم شو، نو دا بم چې به و دامه چې به کومه وه نو دا به د لرګي وه، لرګي نه جوړه وه. اوس خو د سټیلو او د مسو راوتي دي، نو هغه به غږول. هغه څه کوم وتلو، یو ډېر ښه موسیقار او استاد سړی و د علاقې، بس زموږ هلته تکړه استاد و، خپل چې څه ولسي موسیقي هغه ورته یاده وه. نو موږ به د شپې به اکثر به په هفته کې یو ځل به زمونږ د کلي نه به یو رباب نواز استاد به سیتاري به هغوی به ملنګ اکا نه به اجازه غوسناک هم ډېر زیات و، نو هغوی ورته ړومبی نه وایي چې بابا نن مونږ شپې له راځو پروګرام له، نو بس چې هغه به زړه به ښځه راشي، نو مونږ به لړو. هغه به دا پیشوګان به هم ډېر ځان له یوازې و، نو بس دغه ژوند دی د مرغو او پیشوګانو سره ژوند و که نه. نو هلته به لاړو، هلته به هغه د شپې به پروګرام شروع شو. نو په هغې کې ما یو ځل یو ورځ ما سندره وویله، نو د یو سندره وه، هغه یو کس ویله، یو سندرغاړي یو هلک ویله، نو هغه له پکې مخکې نه ورتله، نو هغه مخکې ما شروع کړه پکې، نو هغې بس وایه دغسې زه مخکې، هغې نه بس ورو هغه ججه کوه، هغه دا ختمېدو او بیا چې ده نو دغه ته واړېدو که نه، هغه موسیقي پلار بیا به داسې محفل بیا داسې حساب وشو چې هغه ژوند خو دغسې تېرېدو. بس موږ هغې نه پس ما به وایي چې یاره اوس به دې ما ته کله وایي چې ته پکې هم یو سندره، داسې شپه به را چې ما پکې هم نه وي، خو زړه باندې مې ډېر غټ هغه غبار به پروت و که نه. نو هغه د موسیقۍ هغه آغاز بیا داسې راغی چې کې ټولو کې زه بیا تکړه شوم او بیا داسې کالج لایف ته چې لړم، نو هلته بیا نور خلکو دغه راکړي چې یار ته خو ډېر ښه سندرې وایي، نو داسې هغه شوق څه زموږ شوق او څه خلکو پکې هم اپریشیټ کړو، نو بس هغه شوق هم سیوا شو. بیا صوابی کې زموږ چې کوم د صوابی خاص سیټي ده، هلته یو استاد و، د هغه نه مې سلګ ډېر سرګم وغیره، هغه نوم چې دی نو خیستمیر استاد یې نوم و، او هغه زما تره ورته وایي چې یاره د دغه ته هغه ورته داسې الفاظ ووایي چې یاره دا کس در سره کومه دا رواره مې د ده ته چالو خو هغه استاد دا یو عجیبه غوندې خبره نه ده. موږ پښتانه چې دي نو کوشش بیا دا کوي، مشران په دې ډېرو فنکارانو ما پروګرام وکړو، نو چا لکه احمد خان د خدای پاک وبخښي، هغه له غاښ مات کړی و، په ډیران کې یې ښخ کړی و، او عظمت ګل وایي ما له ګوتې ماتې کړي وي. نو مطلب تاسو زما که والد صاحب و که نه، نو زه به چرې موسیقۍ ته دا بس لکه والد صاحب ډېر غټ یو واسطې وي. زما والد صاحب زه په نهم جومات کې چې وفات شو، او چې چا پلار وفات شي نو هغوی ته ټیک ته مور په بچو کمزوري وي که نه، نو هغوی ته یو لار کولاو هم شي که نه، او د پلار خو ډېر دغه لکه هېڅ چرې زما که پلار ژوندی وی نو زه به کیدی شي چې موسیقۍ ته نوم راغلی، دا هم یو خبره ده، ځکه زما پلار ډېر سخت سړی و، او هغه به اکثر چې مونږ ته غصه به شه په سبق، او زه چې دا سبق ویم نو دا زما د پلار دغه بنیاد چې کوم دی نو هغه مو له دا جوړ کړی، زه دا د اوس پی ایچ ډي کوم، او که په موسیقۍ پی ایچ ډي کوم خو آسان کار خو نه دی، نو دا د هغه بنیادي سبق مونږ ته زما یو ورور چې مې دی نو هغه په خپله کمپیوټر ساینس کې پی ایچ ډي دا دی کوي، او نیټورکینګ کې زما بله خور چې ده نو هغې هم امپل کړی دی، زما بله خور چې کومه ده دوه مې خویندې دي، دوه وروڼه یو، هغه چې ده نو ام بي اې هغې کړی ده. نو زمونږ فیملي چې دی زما چې وروڼه خویندې نو هغه زمونږ د پلار هغه بنیادي سبق مونږ ته داسې راکړی چې هغه مونږ په هغې باندې راوځي، ځکه چې بنیاد یې مونږ یو داسې جوړ کړی. نو که زما والد صاحب ژوندی نو زه به چرې موسیقۍ ته نه وې راغلی. بیا جی مور زه چې ده نو په دې کې زما مور چې نو زه سپورټ کړی په موسیقۍ کې، مور خو بچی چې هر څه کوي، مور بیا مې زما تره دی په کلي کې، نو هغه تره مې ډېر زیات موسیقۍ سره شوق و، په خپله اورنګزیب خاني نوم و، او زما بیا دغه هغه بیا تر اوسه زما نیکه رشته هغه هم موسیقۍ سره ډېر زیات شوق و. هغه بیا داسې و چې زما هغه بیا بل شان و، هغې موسیقۍ سره ډېره مینه وه، خو په خپله له هېڅ شی نه ورتله، او هسې به یې دغه کو، خو لکه اوازونه هم داسې ټیک نه وو که نه. نو یو ورځ زما هغه استاد ته وایي چې یاره خیستمیر استاد چې یاره زه چلې وایي ما سره دومره وخت نشته چې چاته چلونه وښیم. نو ما تره ته ووایي یاره ما دغسې دا خیستمیر استاد خو تاسو پروګرامونو ته راغواړئ، نو ده سره ما شاګرد کړه چې زه نه چلې زده کړمه. نو وی ښځه صحیح ده وبویم ورته. یو ورځ یې ورته وایي یاره دا الفاظ داسې دي زموږ خو دې ته دا وګورو، خو هغه ته وایي دا رواره مې دی، وایي دې سره وایي شاګرد کومه، وایي ځان نه غټ ډم دی جوړ کوي. داسې دا خو حقیقتي خبرې دي. ښه باقاعده شکر دی چې اته ایښي د خیستمیر استاد ته ډومبې تربیت حاصل کړو. او جی خیستمیر استاد داسې و چې صوابی کې یو استاد دی لکه مثال دا چې ډېر بیزي به، نو هغه د شکرې هغه دغه هغه ته مونږ بس دا و چې د استاد سره به وخت نو لا داسې هغسې که نه لکه دغه راشي په یې وجه زما هغه میلاو نه شي هغه موقع،
خو زما د صحابه چې دی یو بل غټ استاد دی چې په 400 کې اشنغر کې به اوسېده فاروق استاد ډېر لوی نوم دی موسیقۍ کې. نو هغه ته ړومبی چې د نو شکره ما د موسیقۍ کې خودې ده او بیا دویم چې کوم دی زما د ګولیار ګرانې استاد نواب علي خان استاد چې لال خان استاد زوی دی او هغه ته مې یو اته میاشتې کې شکره ورکړې ده او یو مې ارمان دا دی چې زما چې زه ډېر زیات دغه مینوال یم په پښتو موسیقۍ کې بیا یو خو زما د یوسفزو استاد شو بل مې د هندوستان استاد دی یو مې دا ارمان چې د افغانستان نه به زه یو استاد ته شکره کېدم هغه سره به هغه دی استاد هغه ماته ویل چې زما او شاګرد دی خو استاد شاولي چې کوم دی نو هغه زما دیم استاد لکه ما خلکو ته ویلي هغه زه منلی یم چې ته زما شاګرد دی خو نه باقاعده رسمي طور به زه دا خپل یو عقیدت هغه ته وړاندې کوم چې سره به شاګردی دا رسم الله دې وکړي چې دغه اعزاز تاسو حاصل کړي شاولي سره زموږ هم ډېر ښه ډېر پروګرامونه او ډېر رولي مو و چې کله هغه دلته ښه څنګه بیا زده کړه دې وکړه نو دا ړومبی چې داسې محفل چې ته باقاعده به حیثیت فنکار ریډیو ته یا ټلویزیون ته یا داسې کوم چینل ته لاړې کوم عام محفل ته لاړې بیا جی زه کلي کې خو به داسې محفل کېدی چې کې بیا هغه چا خبره کلي کې بیا زه تکړه وم هلته بیا ښه ومه که نه خو چې کله پېښور ته رالم دلته زما یو کلیوالو او ډېر شفقت په سره به مونږ سره به یې کوو ډېره مینه به یې کوله الله دې وبخي زمونږ دلته په مشهور په انکل باندې مشهور او شفیق کاکا نوم د محمد ضمیر چاچا د فیملی نه تعلق لره او رباب په غږو داسې چشمې به یې چولې وې او هغه زما ډېر زیات هیلپ وکړه په موسیقۍ کې او داسې خو چې یاره داسې ته وکړه او دا ریډیو ټي وي نو ما د پرایویټ یو چینل نه چې دی نو آغاز کړی دلته په زمونږ چې کوم د صوبې ټي وي هغه وخت کې پرایویټ چینل اوس هم دی خیبر ټي وي د هغې نه موږ آغاز وکړه بیا چې دی نو پی ټي وي کې ما سندرې ویلې او ریډیو زما د قسمته لکه زه به دا ووایم چې ریډیو کې خو ما پروګرامونه کړي دي انټرویوز وغیره مې کړي دي خو دا مې ډېر ارمان چې یاره ریډیو کې دا څنګه چې به ستاسو سندرې غږېدې او دا تیر هیر اوازونه یا داسې دا نور پروګرامونه د اجرې پروګرامونه به کېدل هغه زما والد صاحب سره به کیسټې وي هغه به موږ اکثر هغوی به ریکارډ کړی وي د ریډیو نه به یې ریکارډ کړی وي او موږ اورېدې نو هغه مې ډېر ارمان چې یاره په ریډیو کې زه د هغوی په سټوډیو کې ریکارډینګ وکړم او هغه موسیقي وکړم خو هغه زمونږ چې څه وخت کې رالو موسیقۍ ته نو هغه ریډیو کې هغه شی ریکارډینګ ختم شوی دی فلحال او انشاءالله چې ریکارډینګ زر شروع کېدو واله دی او دا ستاسو حق دی چې ځکه چې زه اوس په پی ټي وي کوم پروګرام کوم ما ته الله پاک دې د موجوده جی ایم چې دی نو الله دې خوشحاله ساتي دی چې کله م راغلی دی نو ړومبی زه راغوستی ما نو دا پروګرام چې اوس مونږ شروع کوو نو ماته لالا وي لالا ښه فنکاران راوله بس نو پروډیوسر هم پکې مداخلت نه کوي ما چې هغه کوم فهرست جوړولو نو زما خیال دی که ړومبی نه نو دویم دریم نوم به ما ستاسو خامخا لیکلي وجه دا ده چې ما تاسو اورېدلي چونکې تاسو شوق او مینه دومره ده چې هر کار سره د سړي مینه او شوق کې زما ریډیو سره مینه وه او ریډیو کې ما له خدای پاک چې کوم دی نو عزت او شهرت او ایوارډونه او تیر روازونه او دا ټولې خبرې خدای پاک راکړي خو زه په اخلاص باندې کار کوم دغه شان تاسو هم دې سره مینه ده د ریډیو د ارمان تاسو خدای پاک پوره کړي او ریډیو زما خپلې ځانې ته لکه مونږ خو کتابونو کې تاسو کتاب تیر روازونه چې وګورم یا داسې نثار صاحب بلاکزاده صاحب ټولو کتابونه لیکلي نو هغه دور چې زه راوه مونږ خبرې واورو که نه نو ډېر زیات مې ارمان وشي چې یاره دغه سټوډیو کاش مونږ هم ناست وې دا خو خبره نه سټوډیو ته خو هسې راتلی شي کله تر څو چې د ریکارډینګ خبره ده انشاءالله دا به ممکن شي په دې کې زه تاسو دا هم وایم چې زموږ لایک څه خدمت وي لاسې مثال سهار ډز وي په دې کې نو مونږ هم تابعدار یو چې ډېره مننه ښه اوس راځو ستاسو سبق پلو پی ایچ ډي او بیا په موسیقۍ کې پی ایچ ډي لکه ما ته عجیبه برېښي نو دا نور خلک خو به خامخا وایي چې دا څنګه دا دومره زما په خیال خو ډېر ګران سبجیکټ تاسو نه دی خوښ کړی او بالکل جدي کې ډېرې مسالې مونږ ته رالې او زه به دا لږ وضاحت د دې وکړم چې ما کله ایم ای وکړه نو ما وی چې د ایم فیل پی ایچ ډي کوم نو زما دا شوق چې یاره زه په موسیقۍ کې څه وکړم لکه یو خو لکه څنګه تاسو کتابونه لیکلي دي یا داسې نور استادانو کتابونه لیکلي دي هغه خو د پی ایچ ډي نه علاوه خو ما چې زه په پی ایچ ډي باندې لکه مثال پی ایچ ډي کوم تیسیس دی هغه زه په موسیقۍ وکړم نو دا مې ارمان یو او ما یاره موقع هم ده لکه بیا کیدای شي چې څوک راشي او مثال په داسې دې ځای ته دوره ایجوکیشن راولي او بیا پی ایچ ډي او بیا په موسیقۍ باندې ریسرچ ځکه چې تاسو څه شیزونه په کتابونو کې راجمع کړي دي نو دا وخت که دا تاسو نه وي راجمع کړی دا څیزونه دا
دا به خلکو ته نور رسېدلي. نو دغسې زه هم کوشش کوم چې یاره د موسیقۍ هغه شیزونه چې اوس زه لږ ډېر زما خو په موسیقۍ علم هم دی، هغه طرزونه، هغه موسیقۍ، هغه اندازونه راغونډ کړم او یو کتابي شکل ورته وکړو چې یاره د دې نه پس کم خلک یې هغه راواخلي چې یاره په هغه زمانه کې به دا د موسیقۍ انداز و، دا یو سټایل و، د یوسفزو د مکتب څه سټایل دی، د کندهاري انداز څه دی، داسې په افغانستان کې یا په زیرو پله کویټه کې کم انداز دی، کم زموږ کمپوزیشنز دي، کم طرزونه دي، د ګایکي څنګه انداز دی، د ریدم څه انداز دی، په دې باندې کار. نو ما به دا ملګرو ته به خبره وکړه، هغوی وي دا خو ډېره ګرانه خبره ځکه چې ستا نه مخکې څو کسانو لکه په دې کې زه لکه هغوی به وي چې یاره عباسین یوسفزي صاحب زموږ استاد دی، هغه هم وی چې یاره زه ریسرچ په موسیقۍ کوم، خو بیا هغې ته تیر شو. بیا داسې نور داسې خلک وایي چې یاره مونږ په پی ایچ ډي کوو، خو هغه بیا ونه شو، ځکه چې دلته خو مسله دا چې د پی ایچ ډي ته کښېنو تا له سوپروایزر هم د موسیقۍ والا استاد پکار دی، دا هم پکار دی. بیا ګریجویټ سټډي کمیټي کې چې کله ما دا پروپوزل پیش کړو نو هغوی وي چې یاره دا خو ټیک ته مونږ به یو ځل هغې څه دغه وي هغه یې په بدلې کړي چې دا غلطۍ ته لرې کړه، خو ما ته استادانو وی چې یاره دا مخکې به چې ځي نو دا به سوم که دا ستا منظور شي دا پروپوزل، ځکه چې په دې کې خو ډېرې مسلې دي. لکه مثال تا سوپروایزر به ته تپوس کوي، بیا داسې خبرې دي چې لکه یاره خلک به دا اعتراض اوچتوي چې یاره موسیقي کې ته او د موسیقۍ او د دغه دی د ادب دی د ادبیاتو دی، لکه د موسیقۍ خو ډپارټمنټ نه ته نه کوې، خو د پښتو د ډپارټمنټ نه کوې که نه. نو په دې باندې څنګه کوې، نو په هغې دپاره ما دا سوالات ځان سره لیکل به چې د هغې به زه څنګه جواب ورکړم. خو چې کله زموږ اے ایس آر بي میټینګ وشو په هغې کې ړومبی ما آغاز د دې نه وکړه چې یاره هغې ما نه سمپل دا تپوس وکړو، ړومبی تپوس چې یاره موسیقۍ باندې ته ولې کوې. دا د زموږ د صوابی د مرغوز صحبت استاد سندره زه پیش کوم او دا د نن نه سل کاله زړه سندره ده. امید کوم ستاسو خوښه شي او کوشش کوم چې هغسې ووایم، هغې په شان دی خو زه نه شم ویلی، خو کوشش به وکړو. د یار سترګې خمارې دي، آها 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 آها، د یار سترګې خمارې دي، زلفې تار تارې دي، مستانه لري چشمان، زلفې تار تارې دي، مستانه لري چشمان، پسرلی د بهار د په باغ، پسرلی د بهار د په باغ، تر موتر کې بیمار، لرللللللا تر موتر کې بیمار، خوشحالیږي تو دیا نشگان، لیلا د پجو بن کې، لیلا د پجو بن کې، سیل کړي په ګل بن کې، لرلللللا سیل کړي په ګل بن کې، ورپسې سهیلی د بشان، سیل کړي په ګل بن کې، ورپسې سهیلی د بشان. د عبدالعزیز خان د مردان، د عبدالعزیز خان د مردان، بارہ خان خیل خاندان، لرلللللا بارہ خان خیل خاندان، ثانی رستم د مرد میخان، بارہ خان خیل خاندان، ثانی رستم د مرد میدان. د یار سترګې خمارې دي، آها 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 آها، د یار سترګې خمارې دي، زلفې تار تارې دي، مستانه لري چشمان، رنگ گلاب دی لري غنچه فم، رنگ گلاب دی لري غنچه فم، سروشان قد د صنم، نوی خیز د جبین د خندان، سروشان قد د صنم، نوی خیز د جبین د خندان، سروشان قد د صنم، نوی خیز د جبین د خندان. او موسیقي ولې لکه دا خو ته د ادبیاتو دغه سره تعلق لري او ته په موسیقۍ ولې کوې، نو د هغې ما سره دا جواب و چې یاره موسیقي یو داسې فن دی چې نن که مونږ دا تاسو سره کوم ټپې چاربیتې هر څه رارسېدلي دي، نو دا د موسیقۍ په بدولت مونږ ته رارسېدلي دي. دا طرزونه چې کوم دا موسیقي دا ټپې چاربیتې چې دی، نو دا خلکو
بغیر د موسیقۍ نه دي زده کړي. لکه که په یو طرز کې انداز یو مثال یو شپونکی دی په غر کې ټپه کړې ده یاده کړې ده هغه خو هغه په طرز کې یاده کړې ده دغه طرز چې دا موسیقي ده. د دې مثال مې داسې ورکړه چې ویدونه چې کوم دي ویدي ادب چې کوم دی موږ چې هغه وګورو نو هغه ویدونه چې دي هغه کتابونه نو هغه خلکو دغسې یاد کړو هغې دپاره هغه براهمن چې دی څه طرزونه جوړ کړو یو طرز جوړ کړو چې هغې ته مثال یو دریو سرونو طرز و په هغې باندې هغه کم بجنونه او کم منترونو هغه یاد کړو بیا 100 کاله بعد چې کله ګرامر او سنسکرت او کتابي شکل هغې واغستو نو هغه خلک یې راجمع کړلو هغه کتابي شکل هغه د موسیقۍ په هغې باندې هغه د موسیقۍ په ذریعه باندې هغه شیزونه چې دی هغه منترونه هغه په کتابونو شکلونه یې واغستل. دغسې زمونږ هم مثال پښتو ادب سره دی او د پښتو شاعري چې کومه ده کوم ولسي شاعري ده نو دا خلکو په طرزونو کې یاده کړې وه د هرې ټپې هم طرز و د چاربیتې هم طرز و په هغه طرز که نه وې نو زما یقین نشي چې دا په دې کې په 100 کې به 2% دغه به رسېدی دا نور به ټول چې ضایع شي. موجود وخت کې به مونږ د ګلستان بابا واخلو چې د ګلستان بابا نه کتاب او اسم نو کم کلامونه چې د سندرغاړو ته یادو هغه ولیکلی شول او هغې باندې کتاب چاپ شو. بالکل د رحمان بابا دیوان که ته راولې دا سینه په سینه را روانو خلکو ته یادو یا دغه شان دا نورو شعراو ده که چېرې ستاسو خبره ده موسیقۍ سره دا څیزونه نه وی ویلې شوې نو دا څیزونه به هم چې کوم دي نو بالکل تاسو کم سندرغاړي دا تپوس وکئ هغه ته وایي نو هغه به یې په طرز کې ځان سره وایي هغه به یاد کړی په دې طرز وي دغه طرز دا موسیقي ده چې موسیقۍ یو دومره غټ کردار په دې ادب کې ادا کړی دی نو پکار دی چې په موسیقۍ هم یو پی ایچ ډي وشي پکار ده نو هغه چې ما دا وویل نو هغه بس زما پروپوزل چې دی نو زه ډېره د پېښور یونیورسټۍ ډېر زیات شکرګزار یم او د هغه پینل چې کوم ناستو هغې زه ډېر زیات خوشحاله هم شو په دې باندې چې یاره واقعي دی چې په دې یو نوی کار وشي ځکه چې دلته خو خلک زه که ځان خلاصوم د پی ایچ ډي نه نو په یو دغه کې به یو کس پر راواخلم د هغه د ژوند او دغه به ولیکم بس یو کتاب به ډک کړم خو نه چې دومره زما بلکې په دې کې زه الله دې وبخي پرویز ماجور صاحب زما ړومبی سپروایزر هغه چې کله ما پروپوزل هلته ما ته یې ته څه کوې ما زه چې سندرغاړی یم نو هغه وایي ته څه کوې ما بالکل هم په دې کې وکړه ما چې دی خو چې تاسو پی ایچ ډي به دې کې موسیقۍ کې نه پرېږدي دا چا وی درته هغه په دې ډېر غوسه هم شه الله دې وبخي خو هغه ما ته چې ته کې هم نو په دې کې وکړه بچې وي دې کې به دوه زما به په دې کې خپل زما یو انټرسټ دی میسر سر وایي چې یو خو به دی چې زه به یو داسې یو نوی سبجیکټ په زما مخې ته راشي لکه ما به لاس ټونټان تېر شوي دي نو یو به زه په خپله خوند اخلم بل وي دې کې به دوه دغه وي ړومبی به ته ما پوهې په دې موسیقۍ او چې کله ته ما په چپټر پوهې کې بیا به زه تا ته هم چې اوس دې کې کمې کمې غلطۍ کړي دي بیا به زه تا ته وي دا کوم دې کې به دا او بل کو سپروایزر به ځان سره اخلو نو هغې زمونږ چې دی زمونږ پراید اف پرفارمنس افضلي استاد او بیا لایقزاده لایق صاحب به دا راتیاد کړه چې یاره دې نه به هم پکې ته استفاده باخلي نو هغې حل هم هغه روباسه او نو دغسې جي طریقې سره چې هغه کله پروپوزل منظور شو نو بس دا یو غټه خبره وه ځکه چې په افغانستان او زمونږ دې پښتونخوا کې غالبا چې په موسیقۍ تر اوسه پورې چا پی ایچ ډي نه ده کړې بېشکه بالکل یو پښتون نه ده کړې کم از کم یو پښتون نه ده ستاسو د ژوند خو ډېره ښایسته او ستاسو د فن او دا خبرونه چې کوم دی نو موږ به څنګه خبرېدو که چېرې تاسو موږ له وخت نه وې راکړی دا مرکه هم راسره نه وې کړې ښه اوس مختصر جوابونه به دا راکوي چې ټیک ته موسیقۍ ته هم پی ایچ ډي هم کوئ تاسو خپله سټوډیو ده دلته عامو محفلونو ته ځئ تاسو بالکل ځو نو یو زه داسې دې کې جي خبره کو اوس زه اکثر چې کور کې ما ته وایي چې یاره ته به مور راته وایي چې یاره عام خلکو ته به نه ځم بالکل به نه ځم وي خیر د ملګري وینو ما ټیک شو زه هغې نه سړی مجبور وي اوس خبر ده زما یو زه په خپله یونیورسټي مې ده نو چې چا سره مې ګډ شه ټول ملګري مې دي دا ټول ملګري دي بیا د فن د موسیقۍ سره تړلي ملګري شو بیا داسې پروډیوسران شو بیا داسې زه په خپله سپورټسمین یم کرکټر یم نو د کرکټ ملګري بیا کلیوالي شوه نو دا ټول خو دي ملګري اوس چې چاته ووایي چې یاره هغه وایي زمونږ پروګرام مونږ جوړ کړی دی یاره زه بخښنه غواړم تال نشم درتلی نو هغه خو مې را سره غم خادي هر څه را سره پرېږدي اول به رانې ښه زور کوي بیا چې پوه شي دی نه راځي بیا را سره غم خادي پرېږدي نو د پښتو مل ته جي څنګه به چا سره دا نشي کولی دا کېدی نشي چې سړی پاتې شي نو اکثر چې زه ووایم چې ملګرو سره ما ته یار وخت ته ملګري دا څومره ملګري دي ملګري خو چاته 4 وي 6 وي نو ما یاره زمونږ خو دغسې ډېر زیات ملګري راشد صاحب
خبرې خو چې څومره اوږدېږي خواږه او خوند را پرېږدي. خو ستاسو ډېر زیات ماشاءالله هارمونیم تاسو مخې ته پروت دی. نو زده کتونکي به خامخا وایي چې مونږ د راشد صاحب په غږ کې تاسو ټیک ته په ټلویزیون یا په نورو چینلو یا ستاسو خپل چینل دی پای باندې، خو دا اعزاز غواړم چې مونږ ته حاصل شي چې ستاسو د غږ د اسلم صاحب تاسو دلته رالئ دا زموږ دپاره اعزاز دی او موږ خو ستاسو د آواز ما تاسو نه پیژندئ خو ستاسو آواز ما پیژندو. او کله د ګورجان چې کوم هغه سندره تاسو دا کړې وه هغه یو کس ریکارډ کړې وه ستاسو غالبا ستاسو پروګرام و د هغې نه ریکارډ کړې وه. نو ډېره موده ما وروله نو ډومبی به ستاسو هغه تفصیل چې کوم د سندرې باره کې به نو هغه آواز به ستاسو په ما ډېر خوږ لګېدل. بیا وروسته پته ولګي چې هغه تاسو وایي. بس دا یو هڅه وه چې مونږ موږ الله پکې کامیاب کړو. نو که کومه غوښتنه ولرم نو صحیح ده، ولې نه راته به پوره کړي. ضرور. ډېره مننه ملګرو. نو راځئ خبرې اترې ډېرې وشوې چې د راشد صاحب د ښکلي غږ نه د دې سازونو سره لږ خوند واخلو. دغه شان د صحبت استاد یو بله سندره د دغې زمانې زه پیش کوم. امید کوم چې دا به هم ستاسو خوښه شي. مې کړله ټینګه واده یار نن د ګلونو سیلت لمه د ګلزار نن. مې کړله ټینګه واده یار نن د ګلونو سیلت لمه د ګلزار نن د ګلونو سیلت لمه د ګلزار نن. خوشحالي د عشق مې راغله په بدن کې معشوقي کړمه شامل په خپل دیدن. خوشحالي د عشق مې راغله په بدن کې معشوقي کړمه شامل په خپل دیدن کې. را به شي ټیشن ته د نوښار نن د ګلونو سیلت لمه د ګلزار نن. را به شي ټیشن ته د نوښار نن د ګلونو سیلت لمه د ګلزار نن. چې راوځي د حمام نه په سینګار خپل د ګلونو ګېډې کېږده په رخسار خپل. چې راوځي په حمام نه په سینګار خپل د ګلونو ګېډې کېږده په رخسار خپل. زه به یم د دې باغچه مالیار نن د ګلونو ګېډې کېږده په رخسار خپل. او کله ټینګه واده یار نن د ګلونو ګېډې کېږده په رخسار خپل. کله کله ټینګه واده یار د ګلونو ګېډې کېږده په رخسار د ګلونو ګېډې کېږده په رخسار.